السلام علیکم ملګرو د شمشو ګیلمنې میړه کاشف خو له جیله راخلاص یوه میاشت له مخه تاسو ته د یاده وي چې کاشف تللی و اسلام آباد ته ګیلمن یې هلته غوښتی و خو ګیلمن یې هغلته ورسره پاټ کړی و هلته یې کسان ورته پوه کړي وو ده ته یې ویلي وو چې ته راسه ما او تا به د طلاق مسله سره حل کړو ته بار بار خلکو ته وایې چې ما دې ته طلاق نه ده ورکړی او زه وایم چې تا طلاق راکړی دی خو راسه چې دلته یې سره معلومه کړو هغسې کله اسلام آباد ته ورغلی ورسره نور ملګري هم وو خو ځینې خلکو ویل چې په دې کې شاهنام خان هم ورسره و خو شاهنام خان بیا خپله ویډیو وکړله خپل ویډیو پیغام یې راوړی وضاحت یې وکړی چې زه په هغه کې نه وم کاشف چې څنګه هغلته تللی و اسلام آباد ته اسلام آباد کې د ګیلمنې کم سیکورټي ګارډ چې کم دي هغه و او د دې نور ملګري وو په ده باندې ګزارونه کړي وو دی یې ویستی و ده هم یو پولیس والا ویستی و هغه یې زخمي کړی و نو بیا دی ګرفتاره و دا میاشت یوه نیمه په جیل کې و اوس تازه راخلاصوی دی دغه انټرویو یې راسره وګورئ چې په دې انټرویو کې د ګیلمنې ته کاشف څه پیغام ورکړی دی او ګیلمنې واپس ده ته څه ویلی دي نو ملګرو د ګیلمنې د شاهنام او د کاشف درې واړه کلیپونه راسره وګورئ نو ملګرو دغه تازه ویډیو دا نن چې دی له جیله راخلاصوی دی د ګیلمنې کله چې دی ګیلمنې ته ورغلی و دی ګرفتاره سوی و دی اوس رایله سو دی اوس د ګیلمنې په اړه باندې څه وایي ملګرو دا ویډیو تر اخره پورې راسره وګورئ په اخري کې د شاهنام خان کلیپ هم راسره وګورئ د ګیلمنې کلیپ هم راسره وګورئ چې ګیلمنې سره په هغه شپه باندې په اسلام آباد کې څه سوي وو او ګیلمنه اوس څه وایي چې هغه ورځ له ما سره څه وسو او کاشف چا نیولی و کاشف اوس څنګه رایله سو نو ملګرو مکمله ویډیو راسره وګورئ په دا ویډیو کې درې واړه کلیپونه راسره وګورئ کاشف اوس رایله سوی دی راخلاصوی دی اوس د ګیلمنې په اړه باندې کاشف څه وایي راځئ دغه ویډیو تر اخره پورې وګورو ما ورته راځي بار کینو بار کیمرې لګېدلې ټول خلک به وویني چې څه کېږي دی چې څنګه د ګاډي نه راکوش و زه یې ولیدم که نه एकदम هغسې په ما باندې داسې راټوپ کړې شمسو بیبي ما پس راغلی وه ما سره نکاح کړې وه کوټ میره چې ما سره کړی بیا ما سره پنځه میاشتې وه بیا مطلب ما سره یو څو ځینو ته ویزیټونه هم لګولي وو تللی وه را سره خو هغې زه وغوښتم هغې پسې ویډیوګانې بل چا جوړې کړې وې ما تی راشه دا خبره ختمو دې کې په ما سیول خلک راغه مطلب زه پوه نه شوم ما سره چاکو هم دا نه شم ویلی چې مطلب ما پولیس ووال هغه بعد کې پولیس وخته که چېرې پولیس وی ما به ورته سلام کړی وی هغه سره کارډ وی یا مطلب څه پروف وی خبره به ورسره کړې هر څه خبره مې ورسره کړې تلي به ورسره خو دوی په ما مطلب داسې حرکت وکړه چې تماچې ورسره چې مطلب ووالم روان ټیپ ډېر زیات خراب والی خو هغسې زغونه زه نه ښیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع پر احمد الله چې بخون کې مهربانه ذات موجود په پېښور کې او بیا کاشف ویلفیر فاونډیشن کې کاشف بھائی تاسو زمانه ډېر ښه پېژنئ چې الحمدلله په خیبر پښتونخوا کې او بیا د پاکستان نه واله تر افغانستان پورې ډېر زیات خدمت دي څه ټیم مخکې یو واقعه راغلې وه د دوی سره تقریبا په هغه واقعه کې بیا چې کوم دی کاشف علي بھائی 2 میاشتې په هسپتال کې تېرې کړې او نن الحمدلله رها شو د هغې واقعې په باره کې او بیا د دوی د خدمت په باره کې ورسره خبرې اترې کوم زموږ سره اوسئ کاشف بھائی یو جهان مننه مختصر ټیم مو راکړو او دا راته ووایه چې دا واقعه څه راغله چې 2 میاشتې په جیل کې تېرې کړې جي ډېره مینه مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ کامیاب اوسئ چې تاسو موږ له راغئ څومره سوشل میډیا ده یا سټلایټ چینل دي زموږ کوریج کې موږ له راځي موږ سره مینه لري هر څوک شاته نه ځي ټولو ته موسټ ویلکم کوم ټول در تل خوشحاله کامیاب ساتي نن یو څو کال مخکې سوري رستو 2021 یو فیمیل چې شمسو بیبي ما پس راغلی وه ما سره نکاح کړې وه ما ورته راځي بار کینو بار کیمرې لګېدلې ټول خلک به وویني چې څه کېږي دی چې څنګه د ګاډي نه راکوش و زه یې ولیدم که نه एकदम هغسې په ما باندې داسې راټوپ کړې چې په ما باندې داسې راټوپ کړه زما ګاډ ولا داسې دیکه ورکړه ورته لا خوښه څه کې هغه ورته وایي دا زما ښځه ده هغې ورته ویل ستا ښځه ده صحیح ده خو دا ټیم تیا خوښه صحیح شوه دا ټیم موږ د دې د حفاظت دپاره دلته ولاړ یو خوښه ترې نه اخوا کېدو بار بار به ما ته لاس راچو نو ما ډایرکټ په 15 کال وکړو پولیسو ته ما ورته ویل داسې یو کس دی راغلی دی په ما باندې ګزارونه کوي ما ته لاس راچوي او باقاعده زما په مخ باندې په لاسونو باندې دلته زما په د پنډۍ پتون باندې چاقو والی هر څه ثبوت و هلته کیمرو کې راغلی و چې دې واورېده پولیس رال دا وتښتېدو چې وتښتېدو وروسته ورته ما کال وکړو ډېر ناوخته ټایم نو مونږ خو ورته ښه ځان جوړ کړی و ما ورته کال وکړو ما ورته ویل ګوره کاشفه لاس مه راچوه په انسانیت راشه کښېنه خبره به وکړو
دا د ته ما بیا راوغوښتو چې بیا رالو بیا دا نقلارېدو چې څنګه کېناستو وه پولیس خو تیار بار ولاړو دې ته ډارک یې ونیو چې ډارک یې ونیو دې پولیس والا په چاقو ووه بیا تاسو ته پته ده چې یو جنۍ ګریوان ته څوک لاس وراچي او د بسم الله الرحمن الرحیم مونږه د وخت کې موجود یو په اسلام آباد کې او اسلام آباد کوټس ته راغلی یو هغه یو محاوره ده کنه وی ایک چوری اوپر سے سینہ زوری یو جنې ټیک ټاکر فحاش ټیک ټاکر کوم چې مونږ ته د مرګ دمکیانې راکړې وي او داغه خلاف مونږه په 400 په مردان کې او پېښور کې مختلف کیسز کړي دي هغه حواله سره هغه راغلي د عدالت کې په مونږ باندې یو بوګس تغه کړی دی چې کوم زما خاون کاشف چې کله راتلو نو زه او حنیف خان یاد کړو چې دا دیم ورسره زه ویم چې هغه خلک وایي کنه چې الله تعالی ته دا وایي چې مالکم دشمن راکې چې هغه غیرتی راکې چې هغه کله ډیر غیرتی او هغه پښتو او رښتیا پیژني خو بدقسمتي دا چې زمونږ د دنیا هغه خلکو سره واسطه راغلي چې نه په خپل عزت دي او نه د بل په عزت دي او نه په عزت ورکولو پیږي او نه کته عزت تراکاږي په دغه باندې پیږي مونږه سحر راغلی او مونږ سره زمونږ لیګل اډوایزر موجود دی هغه مونږ سره راغلی دي نه علاوه زمونږه دلته کې نور د دنیا ټیم ممبرز هم موجود دي مونږه صرف دل راغلی چې مونږه د آئین او قانون پاسداري کوو مونږه آئین او قانون منو او نه مونږ غلط کار په خپل کوو او نه بل سره غلط کار ته پریدو او نه هغه ته دا وایو چې ته غلط کار وکړه الحمدلله مونږ سره ټول پښتانه ولاړ دي او نه د داسې قسمه اف آی آرونو نه مونږ یریګو ان شاء الله زموږ مقصد نیک دی او مونږ سره ډېر ښکلی لیګل ټیم موجود دی زموږ ملګري موجود دي ان شاء الله مونږ به د خپل را روان نسل لپاره دا جدوجہد جاری ساتو خپل دعاګانو کې یاد ساتئ مهرباني